سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، دغه تقریبا یو 10-11 ورځو نه ډېر ملګري کمنټونه کوي، ډېر ملګري دلته په یوټیوب باندې کمنټونه کوي، میسجونه کوي په واتس اپ باندې، حتی ما په ټیک ټاک باندې په دې اړه باندې یو ویډیو هم جوړه کړه. ډېر ملګري دا پوښتنه کوي چې آیا دا رښتیا دي چې اوس فرانسې 4 کلن اسناد بند کړي دي او نه یې ورکوي؟ نو دغه نوي چې کوم راغلي مسافر دي دې بېچارهګانو په زړه کې ډېر زیات یو تشویش دی او دغو پوښتنو ډېر زیات دغه د دوی تشویش نور هم زیات کړی دی. نو دوی ټولو لپاره زه دا ویل غواړم چې داسې هیڅ خبر نشته، نه کوم د رسمي ذریعې نه کوم داسې خبر شته. دا تشې اوازې دي، یو او بل داسې وایي چې 4 کلن اسناد بندوي. دا ټول دروغ دي. هیڅ وخت فرانسې دا اعلان نه دی کړی چې موږ پلانکي کلن اسناد بندوو، پلانکي کلن اسناد ورکوو، دا داسې کوو هغسې. داسې نه کومه فیصله شوې ده، نه کوم داسې رسمي اعلان شوی د رسمي ادرس نه. دا ټولې دروغ خبرې دي. بل څو وارې ما دا ویلې چې بلیازې خدا تر څو تاسو خبر نه یې، د یو خبر نه تاسو یو خبر د یو سم ادرس نه یې اخیستی، د یو رسمي ادرس نه، په هغې مه یقین کوئ، مه یو بل تپاس کوئ. دغه غلط خبرونه چې تاسو یو بل تپاس کوئ، دغسې نوي راغلي چې کوم مهاجر دي هغو په زړونو کې تشویش پیدا کېږي، هغه بېچارهګان خفه کېږي. نو تاسو داسې خبرونه مه خپروئ تر څو تاسو دقیق خبر نه یاست. بله مهمه خبره دا ده چې ما دا خبره هم څو ځلې کړې ده چې ستاسو دپاره رسمي او صحیح ادرس دغه زما یوټیوب چینل دی. تر څو چې زه ویډیو جوړه نه کړم، تر څو چې زه تاسو ته کوم خبر در نه کړم، تاسو په یقین مه کوئ. دا ټول دروغ خبرونه دي، دا ټول تشې افواګانې دي. نو انشاءالله هر کله چې زه دقیق خبر واخلم بغیر ستاسو د بیانانه، زه به تاسو سره معلومات شریکوم. کله چې زه په یو خبر نه یم مطمئن، کله چې یو خبر زه د یو سم ادرس د رسمي ادرس نه لرم، ولې خبر زه تاسو سره شریک کړم، ولې یو کس بل کس ته ووایي؟ نو دا ټول دروغ دي. داسې هیڅ فیصله نه ده شوې، داسې کوم خبر نشته دی. نه فرانسې دولت کوم ویلي چې موږ پلانکې اسناد بندوو او پلانکې ورکوو. دا ټولې غلطې اوازې دي، دروغ خبرې. په دې خبرو مه یقین کوئ، مه ورته غوږ نیسئ، مه یو بل ته پاس کوئ. نو غوښتل مې چې په دغه اړه باندې یو څو خبرې وکړم. که ستاسو هره پوښتنه وي، تاسو خپله پوښتنه ته زما په یوټیوب چینل کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنو تاسو ته جواب درکړم. نو مننه ملګرو.